مفتي منیر شاکر شهید کړی شو. په یوه بلې جنازه هم خاورې واوښتې او په یوه بله جنازه کې هم په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د مفتي منیر شاکر وژنې ولې په خلکو کې دغومره غوغا جوړه کړه؟ کوم هغه څه و چې د مفتي منیر شاکر په وژنې سره هغه بهیر تاوان وموند؟ او آیا وروسته د مفتي منیر شاکر له وژنې دغه بهیر به روان او پیاوړی وساتلی شي؟ له 2003 او 4 کلونو را په دې خوا شهید مفتي منیر شاکر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ژوند وکړ چې د ژوند په دغه بیلابیلو مرحلو کې د هغه په اړه قسم خبرونه او قسم خبرې مشهورې دي. خو یو هغه څه چې د نورو دینی عالمانو او مذهبي مشرانو جدا کړی و او د شهرت سبب ګرځېدلی و، هغه د دینی مسایلو په اړه جلا او جدي لهجه او څرګندونې وي چې وخت په وخت په بیلابیلو غونډو او درسونو کې کولې. مفتي منیر شاکر به ډېره جدي نیوکه کوله چې ډېر خرافاتي مسایل په پښتنو باندې د دین د اصولو په توګه تپل شوي دي. د مذهبونو په نوم اختلافونه، د فرقو ترمنځ تشنج او د لویو مسایلو په ځای په فرعي مسایلو کې د خلکو ښکېلول هغه څه و چې مفتي منیر شاکر به له دین نه بېلارېتوب باله. په ارواښاد مفتي منیر شاکر دغه ټول نظریات او افکار په ټولنیزو رسنیو موجود دي، خو پوښتنه دا ده چې د هغه د ژوند دغه برخه ولې مهمه وه. ډیر وخت وروسته د پښتنو په سیمه داسې یو دیني عالم او مبلغ سر راپورته کړی و چې هغه ډیر په واضح ډول باندې د هغه مسایلو په اړه باندې خبرې اترې کولې چې له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند اغیز درلود. مفتي منیر شاکر له دین څخه یو نوی تعریف وړاندې کوه. دین د څو کسانو له منګولو راخلاصوه او خلکو ته یې ښودل چې تاسې د خپل دین خپله مالکان یاست. د دین په نوم د خلکو لوټل، د خلکو نه خوشحالۍ تروړل، خلک په جنګونو اړول او په وړو مسایلو د هغوی مصروفول هغه څه و چې د مفتي منیر شاکر لپاره د منلو وړ نه و. مفتي منیر شاکر نه د عرب د فکري تاثیر لاندې و او نه د عجم تر فکري تاثیر لاندې و، بلکې هڅه یې دا وه چې هغه څه چې په قرآن کې د دین په نامه دي په واضحه توګه خلکو ته ور زده کړی شي او خلک د خپل ژوند د لارې مشال وګرځوي. دا اړخ ځکه اهمیت لري چې په دې وروستیو 100 کلونو کې په افغانستان او پښتونخوا سیمه کې چې کوم جنګونه روانو، دغه جنګونو له کبله ډیر هغه څه چې د دین برخه نه وه د دین په توګه زموږ په ټولنه کې ځای نیولی و چې هغه د فکري او ټولنیز انتشار سبب ګرځېدلی و. لوری او مسند معلوم نه دی، فتوی ورکولی کېږي، د فتوو کتابونه چاپ کېږي، د قرآن له آیتونو نادرست تفسیرونه وړاندې کېږي، په وروستي پیغمبر او د هغه په ملګرو دروغ تپلی کېږي او خلک له یو میانروي اسلام څخه په متشدد اسلام روږدي کوي. نو د دغه نظریاتو چلنج کول، د دغه نظریاتو رد کول او یو صحیح لاره خلکو ته ښودل هغه څه چې تر ډیر وخت ضرورت لیدلی کېده. او شهید مفتي منیر شاکر لومړی هغه څوک و چې په دغه اغزنه او سخته لاره قدم کېښوده چې په هر قدم یې د بیلابیلو اشخاصو او لوریو له طرفه مخالفت کېده او ان تر دې چې له اسلامه بیرون یې ګڼه. خو مفتي شاکر له اسلامه بیرون نه، بلکې د اسلام صحیح هنداره په لاس کې نیولې وه او غوښتل چې خلک د څو کسانو له دینی واکدارۍ آزاد کړي. دویمه هغه نقطه چې د مفتي منیر شاکر ژوند او شخصیت ته اهمیت ورکوي هغه دا و چې د یو دینی مبلغ ترڅنګ د په فکري لحاظ یو کلک پښتون او افغان و. په دې وروستیو کې د دینی لارښوونو ترڅنګ هغه به په پښتنو او افغانانو د روان ظلم او تیري په کلکو ټکو غندنه کوله. خلک یې بیدارول چې په سیستماتیک ډول د پښتنو او افغانانو په وړاندې یو داسې جنگ روان دی چې تاوان یوازې همدوی ګالي. مفتي منیر شاکر ډیره فصیحه ژبه درلودله، ډیره ښه روانه پښتو یې ویله، په ولسي مسایلو پوهېده، د پښتنو په فرهنګ پوهېده، ولسي اړیکې درلودلې او د خپلې خاورې په فرهنګ او تاریخ خبر و. هغه ډیر په واس کومې ویل چې له زرګونو کلونو دی او د اجداد افغانان دي او دغه خاوره یې خپله ده. شاید په دې تیر نږدې تاریخ کې د لومړی هغه دینی عالم تیر شوی چې قوم پالنه او نشنلیزم یې
د دین خلاف کار نه باله، که د پښتنو په اوسني وضعیت یې نیوکې کولې خو د تاریخ ستاینه یې کوله. د خپلې مطالعې او مشاهدې په بنیاد زه ویلی شم چې په دې نږدې وختونو کې بل دیني عالم په دا ډول واضحو ټکو د قوم پالنې او قوم بیدارونې مبارزه نه ده کړې. او بل هغه نقطه چې د ژوند او مبارزې په اړه باید په پام کې ونیولی شي هغه دا و چې اکثره لوستو او ځوانې طبقې د افکارو پیروي کوله او خبرې ته غوږ نیوه. دا چې د موجوده شرایطو په پام کې نیولو سره او همدا ډول په آینده کې د پښتني ټولنې په وړاندې کوم جدي او بغرن مسایل او ننګونې پیښیدونکي دي، مهمه ده چې ځوان نسل له دې خبر او همدا ډول د یوې جدي مبارزې لپاره چمتو شي. باور دا دی که چیرې مفتي منیر شاکر څو لسیزې نور هم ژوندی پاتې شوی وی نو هغه کولی شول چې د مبارزې او د دیني روښانفکرۍ ځواکمن بهیر په پښو ودروي. دا چې د هغه په جنازه کې زرګونه خلکو او زیات شمیر ځوانانو ګډون وکړ، دا هیله پیدا کوي چې د مفتي منیر شاکر په څیر به د رسا او د خلکو خیر غوښتونکي اشخاص راپورته کیږي او په دغه ټولنه کې به ځان ته ځای پیدا کوي. ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو دا ټولنه د دې حقداره ده چې دغسې روښانفکره بهیرونه او اشخاص ولري او له هغه لاسونو او زنځیرونو څخه آزاد کړلی شي چې دوی بربادۍ، بدبختۍ او د جنګونو کندې ته ورټېل وهي.